ستار د شرقي موسیقۍ پاچا که څه هم تاریخي ریښې په هندي کلاسیک موسیقۍ کې نغښتې ده، په افغانستان کې هم ځانګړی او پخوانی ځای لري. د عالي نغمې اوس د افغان موسیقۍ نه جلا کېدونکې برخه ده. برهان اغا له هغو هنرمندانو دی چې له 68 کلونو راهیسې ستار غږوي. ستار شاه سازاست. این ساز همراه تمام سازهای دیگه مخلوط شده. ستار د نغمو پاچا دی. دا ساز له ټولو نغمو سره ګډېدلی شي، له شپېلۍ، سارنګ، سندرغاړي، د موسیقۍ د نورو آلو، سنتور، لوټ او هر څه سره غږول کېدلی شي. یعنی یوه داسې آله چې په یوازې ځان له نورو آلو سره غږول کېدلی شي. به حیث انسترومنت کار خود میکنه و مینوازه به همراهی یا تمایی. ستار اوږد لاستې او ناک ډوله کاسه لري. دا آله معمولاً 7 اصلي او 11 یا 14 نور فرعي تارونه لري چې تر اصلي تارونو لاندې ځای پر ځای شوي. ستار د شهادت په ګوته غږول کیږي او اصلي او فرعي تارونه یې زړه وړونکی غږ تولیدوي. فلزي او کمان ډوله لاستې په اوږده لرګي لګول شوي وي. برهان اغا د راډیو افغانستان د لومړۍ ښځینه سندرغاړې میرمن پروین زوی دی. 5-6 سال همراه استاد سراج‌الدین خان کار کردم، ازشان آموختم، خدا مغفرتشان کنه. 15 کاله مې له استاد سراج‌الدین خان سره یو ځای کار وکړ او زده کړه مې وکړه. خدای دې یې وبخي. له هغه وروسته استاد ولایت خان کابل ته د افغانستان جشن ته راغلی و. زه یې څنګ ته لاړم. مور مې د هغه خواته یوړم چې ما په شاګردۍ ونیسي او ستار زده کړم. پیششان و اونا قبول کردم که ما را شاگرد بگیرن و درس بدن. راوی شنکر او ولایت خان مشهور ستار غږونکي تیر شوي. د راوی شنکر یو شاګرد عباس مهرپویا ستار د ایران په موسیقۍ کې ګډ کړی. په افغانستان کې لومړنی ستار غږونکی استاد ستارجو و چې د امیر عبدالرحمن خان په دربار کې فعالیت درلود. استاد قاسم ستار له هغه زده کړ او وروسته د افغانستان د علمي موسیقۍ له بنسټ ایښودونکو و. دا چې ستار له کومه ځایه سرچینه اخیستې او د موسیقۍ د کومو آلو له ترکیب رامنځته شوی، برهان اغا یې په اړه وایي. انسترومنت قبلی 3 تار داشته. د موسیقۍ مخکینی آلې 3 تارونه لرل، نو په هماغه نوم یې دا ستار نومولی او تر ننه سره له دې چې د ولایت حسین خان ستار 12 تارونه لري او د راوی شنکر له 19 تر 20 تارونه. راوی شنکر 19 تا 20 تار داره. ستار د رباب په څیر یوه مستقله آله ده چې له نورو آلو پرته هم غږول کیږي او سندرې هم ورسره ویل کیدی شي. دا دواړه آلې داسې ځانګړتیاوې لري چې د نورو آلو له ملتیا پرته د موسیقي غږولو امکان برابروي. تا اینجا مثلا قسمت خواندن پاشته بود. اینی مثلا یک قسمت است که فارسی خوانده شده. دری یار با ما بی‌وفایی میکند، عاقبت از ما جدایی میکند. په هندي، ایرانی او افغاني موسیقۍ کې ستار د رباب په څیر له نورو آلو سره یو ځای غږول کیږي.
تبله چې د ټکان او ټنګ ټونګ عامه وسیله ده له ستار سره ښایسته همغاړي کیږي او دا په دودیزه موسیقۍ کې مشهور ترکیب دی. یک ستار باشه یا رباب باشه یا ویلون باشه یا سرود باشه، هر چیز که باشه از خود یک ریتم داره، یک ضرب داره و او را باز اینمی ماستیم تبله نوازا یا ضرب نوازا بر از مو نوازندایی که ستار نوازن، ستار نواز یا سرود و رباب، برای اونا واضح میسازیم که یعنی اینمی یک سرکل داره، یک دوران داره که از مو که شروع میشه اونمو را باید متواتر باید تعقیب کنن، بس ضربان قلب که میشه مو یک رفتاره که داره اونمو را ما برشان باز واضح میسازیم. بسیار یک مهم یک آله موسیقی است راستی تبله. توخی له مشهور هندي استاد شنکر گوشت څخه تبله زده کړې چې له 20 کالو راهیسې په محفلونو کې غږوي او نورو ته یې هم ښیي. دا دوه افغان هنرمندان د ستار او تبلې په همغاړي موسیقۍ جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې جلاوطن افغانانو ته د خوښۍ شیبې برابروي. په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو پر موسیقۍ بندیز لګولی او له پلورلو تر غږولو د موسیقۍ هر ډول فعالیت حرام او منع اعلان شوی.